ادبونه، احترامات او نیکې هیلې. زه یم سمندر یوسفزی او د تحقیق په حواله باندې خبره کوو چې تحقیقي ژبه څنګه پکار ده، د تحقیق بیان او زبان چې کم دی نو هغه څنګه پکار دی، دا په کوم اسلوب کې لیکل پکار دي. لکه څنګه چې موږ ته پته ده چې د ادب د مختلفو صنفونو خپل شکل وي، خپل صورت وي، خپل هیت وي او د هغې هیت سره سره د هغې خپله ژبه هم وي، د هغې انداز هم وي. د هغې نه اندازه لګي چې دا کم صنف دی. دغسې زموږ سره د تحقیق ځان له یو خپله ژبه ده، یو خپل انداز دی، یو خپل اسلوب دی او د هغې وجه دا ده چې چونکې تحقیق یو حقیقت وړاندې کول دي او حقیقت ته رسېدل وي، نو هغه یوه داسې ژبه غواړي چې هغه نیغ په نیغه خپلو لوستونکو ته خپل پیغام، خپل مقصد، خپل غرض او حقیقت چې دی نو هغه څرګند کړي. د تحقیقي تحریر په حواله باندې یا د ژبې په حواله باندې د مختلفو پوهانو مختلف نظریات دي او په هغې کې تضادات هم شته. یو پوهه یو خبره کوي او بله کوي، خو موږ د هغې ټولو نچوړ په دې باندې او په عامو سادو الفاظو کې دا بیانوو چې یو سړی یو حقیقت، یو خبره، یو تحقیق وړاندې کوي، هغه بهر ته راوباسي، نو د هغه په ذهن کې د وړومبی دا خبرې چې دا لیک چې کوم دی نو دا زه د چا دپاره کوم، دا به څوک ګوري او دا د کوم غرض او مقصد دپاره کول پکار دي. که فرض که دا یو خبره د دغه محقق په ذهن کې وي، څېړنکار په ذهن کې، نو هغه به بیا دا چل کوي چې هغه به په داسې ژبه کې دغه لیکل کوي، په داسې بیان انداز کې به دا خپله خبره، خپل تحقیق، خپل څېړنه بهر ته راوباسي چې په هغې باندې به خلک پوهېږي. زموږ سره ډېر لیکوال داسې شته هم چې د هغوی کم تحقیقي لیکونه دي، هغه ډېر د کمال دي، ډېر لوړ دي، خو د هغې ژبه داسې ده چې په هغې باندې هر څوک نه پوهېږي. او دا د ژبې په حواله باندې هم دا ویلې کېږي چې د ویلې ژبه چې کومه ده او تحریري ژبه، په دې کې دی دا چې کوم ګیپ دی، دا کومه فاصله ده، دا دې کمه وي، دا دې دومره سیوا نه وي چې بیا پې خلک نه پوهېږي. نو د هغې ټولو نچوړ زه وړاندې کول غواړم. او وړومبی دا ده چې په تحقیقي تحریر کې د کمو نه په کمو الفاظو کې خبره وړاندې کول پکار دي. هیڅ بې هیڅه خبره اوږدول نه دي پکار، او لنډې لنډې جملې دومره لنډې هم نه چې هغه بیا بیخي لکه د ډرامې مکالمتې جوړه شي. البته بعضې لیکوال داسې کوي چې هغه ډېر اوږدې اوږدې جملې لیکي چې هغه لکه د اوږد مار په شان تاویږي راتاویږي او بیا پې خلک ډېر په مشکله باندې پوهېږي. نو یو خو دغه دا دی چې داسې د درمیانه جملې پکار دي، غونډلې پکار دي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو د بې ځایه تشبیهاتو، استعاراتو د دې استعمال نه دی پکار، او په دې باندې بیخي قدغن هم نشته چې کله دی د یوې خبرې د وضاحت دپاره، د توضیح دپاره، د هغې د تشریح دپاره د استعارې یا د تشبیه نه استعمال کوي، نو پکار هم ده چې د هغې وضاحت او دا څیزونه پکې وشي. خو که فرض که هېڅ بې هیڅه دی د لکه د تخلیقي نثر په شانته دی پرې تحقیق کې هم ادبیت پیدا کوي او د هغې خوند رنګ پیدا کولو په وجه باندې دا پیغام په رسولو کې چې کوم دی نو مسله پیدا کېږي، نو پکار دی چې د دې نه ډډه وکړي شي. دویمه دا ده چې تحقیق چونکې یو حقیقت څیز وي او دا په حقیقت باندې مبني وي، په دې وجه باندې په دې کې د مبالغې نه بیخي کار اخیستل نه دي پکار. مبالغه په دې کې منع ده. د نومونو سره یا د بې ځایه القابات او دغه چې کوم دي صفتونه لګول دا نه دي پکار. په کوم ځای کې چې ضرورت وي یا د خپل وضاحت دپاره نو هغه لګولی شي. تضادات چې کوم دي لکه د مثال په توګه باندې مونږ په شاعرۍ کې خو دا ویلی شو چې یاره د نیمې شپې نور او د شین اسمان تندر او یا داسې قسمه تضادات مونږ وړاندې کولی شو، داسې قسمه ژبې ټکي، خو په تحقیق کې د دې نه ډډه کول پکار دي. د دې دغه چې کوم دی نو د اسلوب چې کوم دی، سټایل چې کوم دی، د دې دا طرز چې دی نو دا په دې کې هېڅ قسمه ابهام، شوبه، شک داسې نه دی پکار. خو یو څو خبرې داسې دي چې هغه پکې نه دي کول پکار. چې کوم محققین دي په هغې کې یو داسې چې زموږ سره کموالی، قطعیت چې څه ته وایي، چې د لفظونو کموالی، مثلا د نومونو په حواله باندې د یو سړي یا د یو لیکوال نوم چې کوم دی یا نیمګړی لیکل یا د کتابونو نومونه لیکل پکار دا چې دا پوره ولیکلی شي. او د هغې وجه دا چې زموږ سره ډېر کتابونه داسې دي چې د هغې نومونه هم لږ ډېر بدل دي. د مثال په توګه باندې زموږ سره په پښتو کې ادبي تنقید دی، نو هغه د ډاکټر عارف نسیم صاحب هم دی
او د سید رسول رسا صاحب هم ادبي تنقید دی. د دې نه مخکې وروسته یو جمله نیمه شته او ټکی نیم. نو په کار دا دی چې دغه ټول نومونه پوره ولیکلی شي او دغه ابهام او دغه څیزونه ختم شي. یا زموږ سره د ژبې او د ادبیاتو د تاریخونه چې څومره هم دي نو په هغې کې هم دغه مسلې شته چې دا نومونه تقریبا یو شانتي. نو د لیکوالو نومونه، د کتابونو نومونه دا چې کوم دی نو دا پوره لیکل پکار دي. دویم دا دی چې زموږ سره د کم مخففات دي، ابریویشن چې دی نو هغه نه دی کول پکار. اکثر دا ابریویشن که په ذاتي توګه باندې شوي نو بیا پې خلک نه پوهېږي او هغه بیا ستونزه پیدا کوي. چې کوم لوستونکي د مثال په توګه زموږ سره ګیانچن وایي چې یاره شیراني صاحب چې کوم دی نو هغه د نسخه بوپال ته چې کوم ابجد و حساب دی هغې ته یې قاپ لیکلی دی، بیا چې کوم دی نو نسخه شیراني ته چې کوم دی نو قای لیکلی دی، نسخه رامپور ته قبل لیکلی دی. نو دې څیزونو باندې بیا خلک نه پوهېږي. دا مخففات چې کوم دي نو د دې نه ډډه کول پکار دي او ډایرکټ نوم لیکل پکار دي نیغ په نیغه باندې. دې نه پس چې کوم دی نو مختلف اصطلاحات داسې دي. دوی وایي چې یاره د اصطلاحاتو نه چې کوم زموږ سره یا ادبي یا زموږ تحقیقي یا علمي داسې اصطلاحات دي چې هغه د وروسته مختلف اصطلاح اکثر خپلې معنی هم بدلي. دویمه دا ده چې بیا ورپسې خلک څه ډکشنرۍ ګوري او مخکې وروسته ورپسې ځي. د مثال په توګه که فرض که داسې یو ټکی استعمال شي چې اتفاقیه، نو په تحقیق کې چې کوم دی اتفاقیه هغې ته وایي چې په یو نسخه کې چې کوم دی نو د رموز او اوقافو استعمال چې کوم دی نو اتفاقیه د دې دپاره دا اصطلاح پکارولی شي. یا چې کوم دی نو اسماء او رجال استعمال کړی شي نو د هغې مطلب دا دی چې په اشاریه کې د خلکو د سړو د شخصیتونو نومونه. دغسې چې کوم دی نو انتخابي سکول نو د دې مطلب دا دی چې په تدوین کې د ګڼو معتبرو نسخو په مدد باندې چې کوم دی نو یو متن تیارول. دا داسې اصطلاحات دي چې دا د وخت سره د دې معنی هم بدلېږي شي او دا ګران هم دي. نو د اسماء او رجال په ځای باندې که فرض که د سړو نومونه یا چې کوم دی نو اشاریه داسې ټایپ قسمه نومونه یا اصطلاحات وړاندې کړي شي نو هغه به په اسانه باندې. دې نه اصطلاحاتو په شانته کې جارګن چې کوم وي چې د لیکوالو یا د مختلفو طبقو د خلکو خپل محاوري، خپل د ژبې د ویلو یو انداز وي نو هغې نه هم ډډه کول پکار دي. یو داسې لفظونه، داسې اصطلاحات استعمالول پکار دي چې په هغې باندې عام خلک په اسانه باندې پوهېږي او هر قاري چې دی نو هغه دومره پوهه نه لري. که د مصادر ټکي په ځای باندې چې کوم دی نو د ماخذ استعمال کړي یا چې کوم دی نو تالیفه په ځای باندې ضمیمه استعمال کړي. دغسې بلا مثالونه کیدای شي چې هغه یو لفظ داسې چې د هغې بل متبادل اسان نشي کیدی. بیا خو ټیک ده، خو که فرض که کیدای شي نو په کار ده چې دغه څیزونه څومره په اسانه باندې وي او خلکو ته خپل پیغام ورسوي نو دا به ښه. د دې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ سره چې څومره هم تحقیقي لیک کیږي د هغې په کار دا ده چې دا کتاب هغه نوم نه، دا عنوان نه دا شروع کیږي چې د هغې اسلوب، د هغې انداز دی داسې چې د هغې نه دا پته لګي چې دا د تحقیق دی او که دا د تخلیق دی او که دا افسانه ده او که ډرامه ده. زموږ سره زیاتره دا څیزونه کیږي چې موږ کله د یو موضوع عنوان ږدو نو هغه کې زموږ نه غلطۍ کیږي او هغه دغه خپلې لکه نیغ په نیغه خلکو ته پته نه لګي. د مثال په توګه باندې مونږ یو ځل کتابونه اخیسته ډېر زیات پوهنتون لا نو یو هغې کې خو داسې نه کېږي چې د هر کتاب پیرست خلک ګوري. خو یو کتاب ما چې کله د تحقیق په حواله کتابونه اخیسته نو یو کتاب ما واخیستو چې په هغې لیکلي تحقیق نامه نو هغه ما راواخیستو ډایرکټ مې کېښودو. ما ویل چې بس دا د تحقیق په حواله دی. بیا څه وخت پس چې د تحقیق په حواله باندې ما څه ضرورت رالې ما ډایرکټ هغه کتاب راواخیستو چې ما وکتو نو هغه په تحقیق باندې نه و بلکې هغه یو سفرنامه شکل کې یو کتاب و. نو دغسې یا زموږ سره د شاعرۍ داسې کتابونه چې هغې ته خلک ګوري نو هغه د تنقید او د تحقیق په کار یا د تنقید او د تحقیق کتاب وي او هغه چې کوم دی نو د شاعرۍ په کار وي. د دې ټولو خبرو نه چوړ مونږ دا ویلی شو چې د تحقیق ژبه چې د کوم دی نو هغه دې علمي وي، هغه دې اسانه وي، هغه دې نیغ په نیغه، هغه کې د هېڅ قسمه مبالغه نه وي، په هغې کې د بې ځایه د ادبیت دپاره د تشبیه او د استعارې استعمال نه وي، په هغې کې د قطعیات نه وي، مخففات ابریویشن دې پکې نه وي، په هغې کې چې کوم دی نو د جارګن دي د اسانو نه په اسانو لفظونو کې استعمال شوي او دا کوشش دې کړی شوي چې کم ولس دپاره د کومو خلکو دپاره دا لیک یا دا څېړنه کېږي چې د هغوی د ذهني سطحې مطابق وي نو دا به
ګټه هم راوړي، خیر به هم راوړي او خلک به د دې نه فایده هم حاصلوي.